بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم اجاز یوسفزئی کتونکو په نن ویلاګ کې باز په درې موضوعاتو باندې خبره کوم. د ټولو نه اول IPL یعنی انډین پریمیر لیگ هغه معطل کړی شوی دی، منسوخ کړی شوی دی. بھارت ته د اربو روپو نقصان رسیدلی دی. د دې وجوهات څه دي؟ هغه کوم وجوهات دي چې IPL بلاخر معطل کړی شو. د دې نه علاوه په دویم موضوع زما سره دا ده چې اسرائیلي ساخته بھارتي 48 ډرونز راغورځولي دي پاکستان. د دې سره ټوټل تعداد 72 ته رسیدلی دی. بھارت سره مزید څومره ډرون پاتې شوي دي په دې به هم زه خبره کوم. د دې نه علاوه عالمي خبري ادارو یعنې نیوز ویک، BBC او یو شمېر نورو خبري ادارو خبر ورکړی دی چې د 8 مۍ په شپه باندې د پاکستان او بھارت ایرفورس ترمنځ چې کوم ډاګ فایټ شوی دی په هغې کې تقریبا 1.5 سل پورې جازونه انګیج وو. یعنې په دغه ډاګ فایټ کې د 125 نه والې 150 پورې د ایرفورس جازونه شامل وو. ویل کېږي چې دا د دویم جنګ عظیم نه راپدې خوا د ټولو نه لوی ډاګ فایټ دی. د پروګرام په اخره کې به زه خبره کوم چې میا نواز شریف صاحب او دغه رنګ مریم نواز شریف په څوک چې د پنجاب وزیر اعلی ده هغوی ولې خاموشه دي؟ د پاکستان او بھارت ترمنځ چې کوم کړکېچ روان دی هغوی د نه د بھارت نوم اخلي نه د نریندر مودي نوم اخلي. د دې څه وجوهات کېدلی شي؟ کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې په حالت حاضره باندې او د پاکستان او انډیا ترمنځ چې کوم سټینډ اپ دی، کړکېچ دی، په دې باندې ستاسو تاثرات او معلومات څه دي. کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز به کوم چې انډین پریمیر لیګ چاته چې په انډیا کې ډېر لوی فخر حاصل دی، یعنی IPL ته ډېر لوی فخر حاصل دی، هغه سسپینډ کړی شوی دی او بھارت ته د اربو روپو نقصان رسېدلی دی. کتونکو بظاهره داسې ښکاري چې پرون په درمشاله کې میچ لوبولی کېده، میچ په نیمه کې ختم کړی شو او حکامو دا بهانه جوړه کړه چې فلډ لایټس چې کوم دي یعنې په ګراوند کې چې کوم لایټونه دي د دې څه مسله ده، د دې له وجې دغه میچ ودرول شوی دی. خو وروسته چې کوم انفارمیشن موږ ته موصول شو نو د پاکستان د خطرو یعنې د پاکستان د حملو د اندېښنو له وجې بھارت ته دا فیصله کړې ده چې IPL یې منسوخ کړی دی. تر دې دمه د IPL د باقي میچونو شیډول نه دی جاری شوی، نه دا ویل شوی دی چې آیا دا به کله ترسره کیږي. خو تر دې دمه د معلوماتو مطابق دا پریمیر لیګ چې کوم دی انډین پریمیر لیګ لوی د سپورټس میله ده دا معطل کړی شوې ده او بھارت ته په دې کې لوی نقصان رسېدلی دی. کتونکو د دې نه علاوه د اسټرالیا چې کوم لوبغاړي دي او د اسټریلین چې کوم کوچز دي تقریبا 15 پورې لوبغاړي دي او 2 کوچز دي هغوی بھارت پرېښودو باندې غور شروع کړی دی او څه وخت هم هغوی د بھارت نه وتلی شي ځکه چې د پاکستان او د بھارت چې کوم کړکېچ دی په سپورټس باندې هم ډېر لوی اثر غورځولی دی او اسټریلین ټیم چې کوم دی دا د IPL جان دی او د IPL کې چې کوم مین پلیئرز دي هغه اسټریلیا دي. نو دغه پلیئرز چې کوم دی بھارت پرېښودو ته تیار شوی دی. د پروګرام په دې برخه کې به زه خبره کوم چې IPL منسوخ کېدل د بھارت لپاره څه معنی لري، بھارت ته څه نقصان رسي. کتونکو تقریبا 10 ټیمه دي او تقریبا د هر یو ټیم 110 کروڑه یعنې د 1 ارب نه سیوا 1 ارب 10 کروڑه روپۍ د هغوی بجټ دی او چې کوم رایټس دي یعنې د میډیا دپاره چې کوم رایټس ورکولی کېږي هغه تقریبا د 6 ارب ډالر نه سیوا دي د 4 کالو لپاره. نو صرف د رایټس په مد کې تقریبا 1 ارب ډالر بھارت ته نقصان رسېدلی دی او چې کوم د ټیم بجټس دي یعنې لوبغاړو ته پیسې ورکول دي، نور حکامو ته آفیشل ته پیسې ورکول دي، دا ټول معاهدې ساین شوي دي او هغه سپورټس چې کوم هغه سپورټس نه چې کومه پیسه جنریټ کېدله هغه په نیمه کې پاتې شوې ده. همدغه وجه ده چې بھارت ته په دې کې لوی نقصان رسېدلی دی. کتونکو بھارت چې کوم دی د مکافات عمل ښکار شوی دی. په کال 2009 کې د بھارتي مبینه دهشتګردۍ له وجې په سریلنکا ټیم باندې په لاهور کې حمله وشوله او د هغې وروسته پاکستان باندې د سپورټس دروازې بندې شولې. په پاکستان کې چې کوم دی واړه ټیمونو راتللو ته هم تیار نو، لوی ټیمونه خو پرېږدوه، اسټریلیا، انګلینډ او دغه رنګ نور چې کوم ټیمونه دي دا خو پرېږدوه، خو واړه ټیمونه هم پاکستان ته راتلو ته تیار نو او پاکستان په دې مجبور و چې خپل میچز چې کوم سرکاري میچز چې کوم دا به یا په UAE کې لوبول یا به په اسټریلیا یا په انګلینډ کې لوبول. نو یقینا نن داسې ورځ راغلی ده چې بھارت په دې مجبوره شوی دی چې خپل د سپورټس لویه میله IPL په منسوخ کولو باندې مجبوره شوی دی. کتونکو زه به لږ ذکر کوم چې اسرائیلي ساخته بھارتي ډرونز چې کوم دي پرونه دا تاسو وینئ چې پاکستان حدود ته راوړي او پاکستان ډېر افیکټیولی مؤثر انداز کې دا راغورځوي. په وړوکي جدیدترین ټوپک دی، وړوکي ټوپک دی، په هغې په ذریعه باندې دا ډرون راغورځولی شي. نن هم تقریبا 48 ډرونز راغورځولی شوي دي او تر دې دمه چې کوم دی د دې تعداد 72 ته رسېدلی دی. بھارت سره تقریبا 1.5 سل پورې دا ډرون دی، تقریبا که 3 څلور ورځې دا جګړه کنټینیو شوه، جاري وساتلی شو، نو بھارت په دغې
هغې 1.5 ډرون نه هم محروم پاتې شي. د دې نه علاوه چې کوم دا ډرون دی هیروپ 2 چې کوم دی دا اسرائیلي ټیکنالوژي ده، اسرائیل په بھارت باندې خرڅ کړي دي. دا ډېر جدیدترین ډرونز دي، تقریبا 1000 کیلومتره پورې د دې فاصله ده، 9 غنټې دا په هوا کې سرویلنس کولی شي. نو دا د دې بنیاد باندې چې کوم دی دا اهمترین ډرونز ګڼل کېږي. کتونکو د بھارت چې کوم ډرون اټیکس دي په پاکستان باندې یا ډرون سرویلنس دی، د دې مقصد څه دی؟ د دې بنیادي مقصد دا دی چې په ګراوند باندې څومره د پاکستان تنصیبات دي د دې ټوله ډیټا رایوځای کړي او بھارت له ورکړي، یا هغه ځای نه د چرته نه چې په دې ډرون باندې میزایل حمله کېږي، یعنې وړوکې میزایل د دې ډرون لپاره استعمالیږي په دنیا کې. که چرته هغه میزایل راوچتېږي نو هغه لوکیشن هم دغه ډرون ټریس کړي چې د کوم لوکیشن نه په ده باندې حمله شوې ده، نو دا ټول معلومات بھارت ته ورکوي. ځکه خو پاکستان په صرف په ټوپک په ذریعه باندې دا ولي او ښکته یې راغورځي. همدغه وجه ده چې بھارت ته زموږ د چې کوم ډیفنس انسټالیشن دی د دې مکمل معلومات نشته دی. د دې نه علاوه زه بل ذکر کوم چې عالمی جریدو یعنی بی بی سی، نیوز ویک او یو شمېر نور عالمی ادارو خبر ورکړی دی چې په 8 مئی باندې د پاکستان او بھارت ترمنځ چې کوم د ایر فورس یعنی د لړاکا تیارو جنگي الوتکو ترمنځ چې کوم ډاګ فایټ شوی دی، دا د دوسری جنگي عظیم نه را په دې خوا د ټولو نه لوی ډاګ فایټ دی. په دې کې تقریبا د 125 نوالې تر د 150 پورې جنگي جهازونو ایسا اخیستې وه. تقریبا د بھارت په دې کې 70-80 پورې جهازونه خو هغوی دومره جرأت نشي کولی چې خپل بارډر خو پرېږدوه، زموږ د میزایل رینج ته هم نه دي راغلي. د پاکستان چې کوم میزایل رینج دی یعنی د دې جنگي جهازونو سره که هغه JF-17 تندر دی یا نور د پاکستان جهازونه دي، په دې کې چې کوم میزایل فټ کېږي PL-15 چاینا پاکستان ته ورکړي دي. دا په 300 کیلومتره کې دښمن ولي، یعنی د دښمن جهاز کې په 300 کیلومتره کې را روان وي، نو دوی ښه په اسانۍ سره په نیم منټ نه والې تر د 1 منټ مدت کې دا ویشتلی شي. یقینا چې دا د بھارت لپاره ډېر لوی هزیمت دی او امبیرسمنٹ دی، نه صرف د بھارت لپاره بلکې د مغرب لپاره، ځکه چې دا جګړه دې جګړې ته په مغرب کې د پاکستان او بھارت جګړې په سترګه کتلی شي، خو دې جګړې ته د مغرب او د مشرق د ټیکنالوژي په نظر هم کتلی شي، ځکه چې مغربي ټیکنالوژي کې دغه رافیل تیارې شوې، امریکني جهازونه شو، دا جدیدترین جهازونه دي. او دغه رنګه په مشرق کې چې کوم چین دی د هغوی جهازونه دي، مختلف جهازونه دي، JF-17 تندر دی، او دغه رنګ یو شمېر نوره ټیکنالوژي ده، یا د PL-15 میزایل چې کوم دی دا یو بهترین میزایل دی، تیزترین میزایل دی. نو دا د مغرب او د مشرق د ټیکنالوژي مقابله ده. تر دې دمه چې کوم مشرقي ټیکنالوژي ده هغه مخ په وړاندې روانه ده. کتونکو په دې جنګ کې چې کوم مغربي طاقتونه دي هغوی دا هم وکړل چې د بھارت باندې چې کومه وسله هغوی خرڅه کړې ده، که هغه اسرائیلي ډرونز دي یا چې کوم رافیل تیاري دي، هغوی دا غواړي چې دا یو داسې جنګ ونښلي چې موږ پکې دغه خپلې وسلې هم ټیسټ کړو. نو د هغوی لپاره دا یو چې کوم دی یو ټیسټینګ ګراوند هم ثابت شوی دی. د دې نه علاوه زه بل ذکر وکړم چې فرانسیسي خبري ادارو، دغه رنګ امریکایي خبري ادارو دا منلې ده چې کم از کم یو رافیل طیاره راغورځولې شوې ده. د دې دا مقصد دی چې د رافیل کم شیرز دی یا د هغوی چې کم په خرید و فروخت کې کم ډیمانډ دی، کم مانګ دی، هغه ډېر کم راغلی دی. ویل کېږي چې 6% د دې چې کم سټیکس دي دا راغورځېدلي دي، او دا 6% صرف 6% نه دي، دا ارباو ډالر ګڼل کېږي. د دې په مقابل کې شنګډو ایرکرافت کارپوریشن چې کوم دی دا یعنی د چین دا اداره ده، په دې کې دا جنگي جهازونه جوړیږي او د دوی شیرز چې کوم دي دا 19% سیوا شوي دي. نو په دې کې به یقینا چې تاسو اوس پوه شوي چې د مشرق او د مغرب د ټیکنالوژي چې کومه مقابله ده هغه څنګه کېږي او په هغې کې نن سبا د چا اپر هینډ دی. د دې نه علاوه زه بل ذکر وکړم چې ویل کېږي چې د بھارت او د پاکستان ترمنځ د 22 اپریل نه را په دې خوا یعنې پلګام ترهګرۍ حمله چې وشوله د هغې نه را په دې خوا بھارت تر دې دمه ثبوت ورکولو کې ناکام شوی دی. خو د دغې ورځ نه را واخلې تر د نننۍ ورځ پورې میا نواز شریف صاحب څوک چې د پاکستان اولینال دی، رور وزیر اعظم دی، لور د پنجاب وزیر اعلی ده، او دغه رنګ ټول سیسټم یو قسم له د هغه په لاس کې دی. هغه کې دومره جرأت نشته چې هغه د بھارت نوم واخلي یا د نریندر مودي نوم واخلي. نو د دې وجوهات څه کېدلی شي. میا نواز شریف صاحب خو پرېږدوه، خو د پنجاب وزیر اعلی، پنجاب د پاکستان 80% دی، یعنی یو منی پاکستان دی ته ویل شي. د هغې وزیر اعلی مریم نواز شریف هغه هم خاموشه ده، هغه نه د نریندر مودي او نه د بھارت نوم اخلي، او صرف یو معمولي غوندې ټویټ یې کړی دی او د پاکستان په حق کې یو ټویټ اگر چې کړی دی، خو د دښمن نوم یې په خوله نه دی راغلی. د دې څه وجوهات کېدلی شي؟ دا سوال زه په تاسو پرېږدم چې د دې جواب تاسو ولټوئ چې هغه کوم وجوهات کېدلی شي چې دا دواړه لیډران خاموش دي. کتونکو هم دا نننۍ ورځ همترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.